سلامونه نیکې هیلې تاسو ټول ته یو ځل بیا تاسو ته د کریپټو ټریډینګ په آنلاین کلاس کې هرکلی وایم. د تیر درسونو په ادامه سره نن زموږ د کریپټو ټریډینګ دوهم درس دی. په دغه درس کې د ځینو مهمو پلیټفارمونو پیژندل او په هغو کې د اکاونټ جوړول. لکه څه ډول تاسو ته ښکاره معلومه ده، کله چې تاسو په انټرنیټ کې یا په آنلاین نړۍ کې یو پلیټفارم ته راځئ، د ټول نه مخکې تاسو باید په هغه کې اکاونټ جوړ کړئ. لومړی موږ پلیټفارمونه پیژنو چې کوم پلیټفارمونه موږ لپاره تر ټولو مهم دي، یا د کورس تر اخره پورې موږ په هغه کې کار کوو یا موږ ورته ضرورت پېښېږي. همدارنګه د هغو پیژندل، په هغو کې د کار کولو طریقې، او د دې ترڅنګ تر ټولو مهمه موضوع دا چې په هغې کې د اکاونټ جوړولو پروسس ډېر مهم دی، ځکه په هر پلیټفارم کې تاسو باید یو دنه اکاونټ ولرئ. ځینې پلیټفارمونه دي چې په هغې کې اکاونټ جوړول دومره ضرور نه دي، صرف لاګین مهم ده. خو دغه پلیټفارمونه چې هغه اکسچینجونه دي لکه بایننس، بایبیټ، کوکوین او داسې نور، دا اکسچینجونه چې دي په دې کې د اکاونټ جوړول چې دي ډېر ضرور دي ستاسو لپاره. تاسو باید حتما په دې کې یو صحیح اکاونټ ولرئ، او دا اکاونټونه چې دي په زیاتره معلومات ستاسو په بلاکچین باندې ثبتېږي، ستاسو لپاره ډېر مهم دي، ځکه په دې کې تاسو خپلې پیسې ږدئ. داسې دي لکه ستاسو خپل بانکي اکاونټونه یا نور، یا ستاسو صرافۍ چې څوک یې غلا نه کړي یا ستاسو نه هیک نه شي، یا تاسو کومه تېروتنه ونه کړئ، د هغې تېروتنې په وجه ستاسو خپل اکاونټ له لاسه ورکړئ. نو هغه کوم سټیپونه دي چې موږ یې باید په نظر کې ونیسو، یو څو مهم موارد شیان چې تاسو باید د اکاونټ جوړولو نه مخکې په نظر کې ونیسئ. دلته ما څو درته راټول کړي دي په لاندې ډول. د هر څه نه مخکې چې تاسو یو پلیټفارم کې اکاونټ جوړول، لومړی باید تاسو یو دنه ایمیل ولرئ. د ایمیل جوړولو په پروسس کې چې کوم شیان مهم دي تاسو باید په نظر کې ونیسئ. لومړی خو باید تاسو ایمیل یو ښه ایمیل جوړ کړئ. ایمیل لپاره مهمه موضوع دا چې تاسو باید خپل نوم استعمال کړئ، او د ترڅنګ تخلص باید خپل تخلص ریل تخلص استعمال کړئ. په دې مطلب چې کوم نوم کوم تخلص تاسو په تذکره یا پاسپورټ کې لرئ همغه به استعمالوئ. داسې جعلي نومونه لکه کینګ پریس پرنس دغه به تاسو نه استعمالوئ، ځکه په دې خاطر چې هغه که یو وخت تاسو نه د اکاونټ خراب شي او بیا ریکور کوئ، تاسو نه پاسپورټ تذکره غواړي، بیا نشئ ریکور کولی. او ډیټ اف برت به خپل ډیټ اف برت ریل ډیټ اف برت استعمالوئ، هغه ډیټ اف برت چې تاسو ته په خپل تذکره یا پاسپورټ کې لرئ، په کمپیوټري تذکره، پاسپورټ، نښتي کارت، داسې نور په لیسنس کې لرئ، همغه به تاسو استعمالوئ. هغه به دلته هم استعمالوئ. کوم چې په عیسوي تاریخ باندې دی، په افغانستان شمسي تاریخ یا قمري دا نه منل کېږي، بلکې عیسوي تاریخ چې کوم دی هغه به تاسو استعمالوئ. او بل دا چې په هر پلیټفارم کې تاسو باید یو دنه قوي پاسورډ استعمال کړئ. قوي پاسورډ کې باید تاسو غټ توري استعمال کړي وي، کوچني توري استعمال کړي وي، داسې نور علامې وي لکه آټ ډاټ، دغسې بیا عددونه ورپکې شامل وي، نورې علامې پکې شامل وي. داسې یو قوي سټرانګ پاسورډ به تاسو جوړوئ. کله چې دا ډول پاسورډ جوړ کړل، دا پاسورډ د هیکرانو لپاره تر ټولو مشکل دی چې هیک کړي، او همدارنګه بل چوالو لپاره هم سخت دی چې دوی دا پاسورډ ووایي. نو دغسې قوي پاسورډ جوړ کړئ. او بله مهم موضوع د وی پی این استعمال دی. زیاتره کسان په خپل موبایل کې د ځینو پلیټفارمونو لپاره وی پی این استفاده کوي. نو کله چې تاسو په یو صرافۍ اکسچینج لکه بایننس، بایبیټ او کوکوین نورو صرافیانو کې، یا دې ته واته نور ټول اکسچینجونه صرافۍ چې په هغې کې تاسو ټریډ کوئ یا هغه راخلاصوئ، د هغې نه مخکې تاسو چیک کړئ خپل وی پی این هېڅکله مه ورته کنیکټ کوئ. خپل موبایل کې وی پی این بندوئ، بیا ورځئ د پلیټفارم استعمالوئ. که چېرته تاسو د خپل وی پی این کنیکټ کړی وي، د پلیټفارم ته راځئ، په هغې کې لاګین کېږئ یا راخلاصوئ، او اتومات ستاسو آی پي بدلېږي. کله چې یو آی پي اتومات بدل شي یو ځای نه بل ځای ته، نو دغه سره بایننس یا بل اکسچینج زیات حساسیت لري، ځکه دوی پوهېږي چې کیدای شي د دغه کس اکاونټ هیک شوی وي. څنګه په یو لرې هېواد کې یو دم مخکې په افغانستان کې خلاصېده، اوس بدل شوی دی په لرې ځای کې خلاصېږي. نو دې سره نو هر اکسچینج چې دی دغه آی پي چینج کېدو سره ډېر حساس دی. کله چې تاسو وی پی این باندې لاګین کېږئ، کېدای شي ستاسو اکاونټ فریز شي، تاسو ته بیا ویډرا نه درکوي. کله چې تاسو پیسې وباسئ، بیا ویډرا درته نه درکول کېږي. دوی دا فکر کوي چې کېدای شي کوم هیکر ته اکاونټ په لاس ورغلی وي، څلرویشت ساعتونو لپاره یا هم تر ټاکلي وخت پورې ستاسو ویډرا بندوي. د دې لپاره وی پی این څخه استفاده مه کوئ. نو راځو پاتې مسایلو باندې خبرې کوو. د هغه مسایلو چې تاسو باید لومړی د ایمیل په جوړولو کې په نظر کې ونیسئ. د ایمیل مو چې کله په دغه طریقه جوړ کړ، بیا د ټول مسایل دا ټول چې موږ په پام کې ونیول، دا ټول باید تاسو په د اکسچینج یا صرافۍ اکاونټ په جوړولو کې هم په پام کې ونیسئ. تر دغه ځای پورې خو دغه معلوماتو چې تاسو باید په نظر کې ونیسئ، دا ټول مسایل تاسو په دې ټولو اکسچینجونو کې په نظر کې ونیسئ. د هغه نه وروسته راځي ځینې مهم پلیټفارمونه چې د کریپټو په نړۍ کې تر ټولو ډېر مهم دي. تاسو باید دغه کې ورسره بلد وئ، یا دغه کې کار کول طریقه مو زده وي، یا حد اقل د دې سره تاسو ټول باید بلد شئ چې دغه ویب سایټ د څه لپاره دی، څه دی، څنګه کار ترسره کوي. په دې کې محکوم معلومات راټولولی شو، ځینې د ټکنالوژي برخې لپاره دی، ځینې د مارکیټ یا د کوینونو ډاټا مکمله ساتي، ځینې کې خبرونه نیوز راځي، په ځینو کې ټکنالوژي خبرونه، اقتصادي خبرونه،
ځینې نوي تغیرات پکې راځي. دا ټول هغه پلیټفارمونه دي چې یو به تاسو ته درپېژنم په دغه ویډیو کې، او تاسو کولی شئ چې دغه کې خپل اکاونټونه جوړ کړئ، همدارنګه دغه طریقې مو زده کړي وي. او ځینې ویبسایټونه لکه ټریډینګ ویو او کریپټو کراپ او داسې نور ویبسایټونه هغې کې بیا تفصیلي ډول وروسته ویډیوګانو کې تفصیلي ویډیوګانو باندې جوړېږي، خو ځینې ویبسایټونه په دغه ویډیو کې پوره درپېژنم. نو راځم دا پلیټفارمونه ټول تاسو درپېژنم. د هغو له جملې څخه په لومړي نمبر باندې چې موږ لرو کوین مارکیټ کیپ دی. دلته به زه راشم، تاسو ته به ګوګل کروم راخلاص کړم. ګوګل کروم کې دا ټول پلیټفارمونه دلته ما راټول کړي دي. تاسو هم کولی شئ دلته ګوګل کې سرچ کړئ، هم یې سرچ کولی شئ. په کمپیوټر لپاره خپل ویب سایټ هم لري، د موبایل لپاره اپلیکیشن هم لري، پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ. په موبایل کې خپل کوم ویب سایټ دغه هم پیدا کولی شئ. کوین مارکیټ کیپ ته راځو. کوین مارکیټ کیپ چې د کریپټو کرنسي د ډاټا ساتلو لپاره تر ټولو غټ پلیټفارم دی، غټ ویب سایټ دی. په دغه ویب سایټ کې د یو کوین د له فایل نه تر پایه پورې ټول معلومات شامل دي. یعنې کله چې یو کوین له اوله لیست کېږي دغه ټوله ډاټا معلومات راځي په دغه ویب سایټ کې ځای پر ځای کېږي. کله چې دلته ځای پر ځای شول، بیا نور اکسچینجونه هم د دې څخه خپل معلومات اخلي. یا تاسو کولی شئ په عموم کې چې یو کوین ګورئ، دغه تاریخچه ګورئ، دغه ډاټا ګورئ، ټول دلته پکې کتلی شئ. او دا د کوین مکمل د کریپټو خلاصه معلومات ټول دلته تاسو په اسانۍ سره هم لیدلی شئ. دلته تاسو ښکاري په اوس وخت کې څومره کریپټو کوینونه موجود دي. 14.40 میلیونه کوینونه موجود دي چې دا تعداد ورځ په ورځ په زرګونو نوي کوینونه چې راځي او دلته پکې شاملېږي، چې زیاتره یې میم کوینونه او شیټ کوینونه دي. او ورسره اکسچینجونه دي چې په اوس مهال په ټول مارکیټ کې 820 اکسچینجونه شامل دي، موجود دي. هغه که سنټرلایز دي که ډیسنټرلایز اکسچینجونه دي. او مکمل مارکیټ کیپ تاسو ته ښایي چې 2.25 ټریلیونه ډالره ده، چې 3.4% یې 13 ساعتونو کې پورته شوی دی. او د 13 ساعتو ټریډینګ ویلیو څومره ده په ټولو اکسچینجونو کې؟ 1.8 بلیونه ډالره ده. همدارنګه د مارکیټ ډومیننس څومره ده؟ ډومیننس په دې مطلب چې بیټکوین څومره بیټکوین اوس مهال مارکیټ کې شامل دي، هغه څخه 2.6 سلنه صرف په ټول کریپټو مارکیټ کې بیټکوینونو ځای نیولی دی. ایتریم 2.6 سلنه نیولی دی. او دغه ایتریم ګاز ایتریم فیسونه چې اخیستل کېږي یا د ایتریم ټرانزیکشن ترسره کېږي، هغه په څومره وخت کې ترسره کېږي؟ سلو ټرانزیکشن په 15 سکندو کې دی، سټنډرډ هم 15 او فاست هم 15. یعنې اوس مهال ټرانزیکشن چې یو ټرانزیکشن ترسره کېږي دومره وخت نیولی شي. دا تاسو کتلی شئ. او دلته د ټریډرانو د ویرې او تمې شاخص یا حرص شاخص کتلی شئ چې اوس مهال له 100 څخه 19 راښکته شوی دی، چې تر ټولو سخته ویره په مارکیټ کې موجوده ده. کله چې دا شاخص تر 50 پورته وي، په دې مطلب چې مارکیټ کې ویره نشته. ټریډران دې ته زړه ښه کوي چې ټریډونه وکړي. که تر 50 راښکته شي نو ویرې ته خلک ځي، او که تر مقصد 10 یا 15 نور راښکته کېږي، دا ایکسټریم ویره خپرېږي په مارکیټ کې، تر ټولو سخته ویره چې ټریډران زړه ښه کوي چې مارکیټ کې پانګونه وکړي. او دلته پورته نور معلومات تاسو کتلی شئ کریپټو کرنسیز اړونده. نور اکسچینجونه شیان پکې کتلی شئ، ډیسنټرلایز اکسچینجونه. او لاندې چې راځو دغه برخه کې نور معلومات هم تاسو د مارکیټ کتلی شئ. دلته تاسو ټاپ ټرینډینګ کوینونه کتلی شئ، ورسره نور معلومات په دغه برخه کې ریسنټ اډډ اوسني همدا اوس چې کوم کوینونه اډ شوي دي مارکیټ ته هغه کتلی شئ. او موسټ ویوډ کوینونه هغه کوینونه چې زیات لیدل شوي دي په تېرو 4 ساعتونو کې. دې خوا ته چې راشئ دغه ډي ایکس سکن یا ډیسنټرلایز برخه کې بعضې میم کوینونه راځي چې مقصد اوس مهال څومره پورته شوي دي، خلکو څومره توقع دغه لري، څومره کتل شوي دي. په دغه برخه کې بیا نیو ټرینډ موضوعات راځي، تاسو خپله کتلی شئ پکې. دلته بیا کمیونټي او ووټ چې څومره یو کوین لپاره خلکو ووټ استعمال کړی دی، دا دومره مهم نه دي، خو بیا هم تاسو یو کوین اړوند معلومات کولی شئ. مکمل مارکیټ کیپ، کوین مارکیټ کیپ، ټاپ سل کوینونه. دلته بعض دغه برخه کې بعضې نیوز راځي، خبرونه راځي. دلته د ټریډرانو د تمې او ویرې شاخص دی. الټ کوینونو انډکس دی چې اوس مهال څومره په مارکیټ کې پیسې کوم خواته روان دي. الټ کوینونو ته که بیټ کوینونو ته تقریبا چې بیټ کوین خواته ډېرې دي، الټ کوینونو طرف ته کمې دي. دغه خواته تاسو ته خپله ښکاري چې د 100 څخه 18 انډکس دی. یعنې خلک اوس مهال چې زیاته کوي هغه بیټ کوین ته ډېرې پیسې روان دي، چې اوس مهال زیاتره هیوادونه راځي په بیټ کوین کې پانګونې کوي، هغه شرکتونه چې راځي. نو دلته به دغه برخه ته راځو.
دلته آل کریپټو په دغه برخه کې ټول کریپټو کوینو تاسو ته ښکاري په نوبت باندې په رینکینګ چې بیټ کوین لومړی دی، ورپسې ایتریم دوهم دی، ایتریم تیتر د سولارم ایکس ار پی ده، پنځم بي ان بي ده، دغسې سولانا نور کوینونه پکې ټول راتللی شي. دلته ډي ایکس تاسو کتلی شئ ان اف ټیانې دي د کوین کټګورۍ دي، ټوکن انلاک دي هغه کوینونه چې په راتلونکي وخت کې مارکیټ ته راځي. او دې ترڅنګ بعضې نور باینانس الفا میم کوینونه دي، سولانا په بلاکچین کوینونه دي، د ډارک په بلاکچین، بي ان بي په بلاکچین، هغه کوینونه چې د یو اس ای لخوا جوړ شوي دي، اي آی کوینونه دي، د اي د برخې، د آر ډبل یو ای برخې کوینونه دي، گیمینګ کټګوري ده، ډیپین ده، ډیفای ده، اي آی ایجنټ په اي آی بلاکچین باندې د اي آی برخې غټ مارکیټ کیپ کوینونه دي. دغه نه لاندې چې کله تاسو راځئ په دغه برخه کې بیا د هر کوین تاسو ټول ډاټا معلومات کتلی شئ. د مثال په ډول سره راځم دلته سولانا کلیک کوم، یو کوین اړوند تاسو مکمل له فایل نه تر پای پورې ټول معلومات دغه ډاټا هر څه تاسو به دلته کتلی شئ. دلته تاسو ته ښکاري په دغه برخه کې د کوین قیمت درته ښایي چې څومره قیمت لري، په تېره یوه ورځ کې څومره پورته شوی دی، 8.1% یا 9% څومره پورته شوی دی. دلته بیا تاسو چارټ کتلی شئ، دغه چارټ دی، مقصد څومره پورته شوی دی، خو دا یوې ورځ دی، اووه ورځو کتلی شئ، د میاشتې، د کال یا ټولو حال ټایم څومره په چارټ کې تغیرات راغلي دي هغه کتلی شئ. پرایس مارکیټ کیپ دلته قیمت درته ښایي، که دا کلیک کوئ تاسو ته پرایس ښایي، مارکیټ کیپ یې درته ښایي. مارکیټ برخه ده، د بعضې نوي خبرونه دي یا د اباوټ کې د دغه سولانا ټول معلومات دي، دلته هم بیا اباوټ ټول تاسو کتلی شئ. دلته تاسو ته وایي چې د سولانا مارکیټ کیپ څومره دی، 50.7 بلیونه ډالره چې 7.8 یې په تېرو څلورو ساعتونو کې پورته شوی دی. د څلورو ساعتو ټریډینګ ویلیو چې کومه ده هغه 8.24 بلیونه ډالره ده. دومره پیسې مارکیټ ته تر اوسه پورې د سولانا بلاکچین ته راغلي دي یا ترې وتلي دي. هغه فولي ډیلوټډ مارکیټ کیپ یې څومره ده، 15 بلیونه ډالره ده. او د مارکیټ څلورو ساعتو مارکیټ کیپ یې 14.1 سلنه. او دلته ټوټل سپلای دی، دغه خوا کې ماکس سپلای انلیمیټډ دی تر اوسه پورې، یعنې ټاکلی مقدار ورنه نه دی ټاکل شوی، یعنې کیدای شي دغه معین کېږي. ټوټل سپلای په مارکیټ کې چې کومه موجوده ده، البته مارکیټ کې چې موضوع دی هغه دغه ده، 590 میلیونه سپلای د اوس مهال سولانا لپاره اټکل شوي ده یا موجوده ده. او مارکیټ ته څومره راغلي ده، 515 میلیونه سپلای اوس مهال د سولانا په مارکیټ کې موجوده ده یا سرکولیټینګ سپلای چې کوم ورته وایي مارکیټ کې دا موجوده ده. لاندې راشئ، دلته بیا د سولانا اړوند نور معلومات د دوی خپل ویب سایټ دی، وایټ پیپر دی، په وایټ پیپر کې د دغه اړوند سولانا اړوند ټول معلومات شامل دي. فول وایټ پیپر دلته تاسو کتلی شئ، دا څنګه پروژه ده، چا جوړه کړې ده، له کوم وخت نه پیل شوې ده، څومره قویتوب لري، هر اړخونه ټول تاسو لیدلی شئ. دغه په ټکنالوژي نړۍ کې کوم کار سرته رسوي، د ټولو معلومات دلته تاسو بیا کتلی شئ. دلته بیا سوشل میډیا اکاونټونه دي، ټویټر دی، نور دی. او دلته بیا دغه برخه کې ګیټ هاب دی، ګیټ هاب هغه برخه ته ویل کېږي دلته د کوین سورس کوډ موجود وي، نور معلومات، کوډونه، شیان یې موجود وي چې لاندې برخه کې به تاسو کتلی شئ. یا د دې پروژې په ډیولپمنټ برخه کې هغه کسان چې دغه پروژه کې تغیرات راولي، نوي کوي، مشکلات، ستونزې پکې حل کوي یا پرمختګونه پکې رامنځته کوي، هغه ټول دلته به تاسو کتلی شئ چې دا یې ډیولپمنټ برخه ده چې موږ تاسو کې زیاتره کسان کېدای شي دغه اړوند پوه نه شو، خو صرف هغه کسان چې دوی د یو ایف یا یو پروژې په ډیولپ برخه کې کار کوي هغوی په دغه سره بیا ډېر ښه پوهېدلی شي. نور چې لاندې راځو په دغه کې نور د دوی والټونه دي، په کومو ویب 3 والټونو کې دا لیست شوی دی، ټول تاسو دلته بیا دغه برخه نه بیا کتلی شئ. او همدارنګه چې لاندې راځئ دلته نورې برخې دي د سولانا لپاره. سولانا یو سلنه اشاریه دومره قیمت لري که چېرې تاسو ډالر ته اړوئ. په څلورو ساعتونو کې تر ټولو ټیټ قیمت 9 او لوړ قیمت 112 ډالره دی. او تر ټولو آل ټایم های لوړ قیمت یې څو ته رسېدلی دی، یو وخت یې د قیمت 294.3 ډالرو ته رسېدلی دی چې تاریخ دلته دی 2025 جنوري په 19 تاریخ باندې تقریبا 3 میاشتې مخکې قیمت رسېدلی دی. هغه نه تر اوسه پورې 2.8% رقم شوی دی، ټیټ شوی دی قیمت یې. او تر ټولو ټیټ قیمت چې په تاریخ کې دغه سولانا د لرلی دی هغه 0.52 قیمت دی چې
15 کاله مخکې په 2020 د مې په 18 نیټه باندې وو. دلته تاسو ټول تاریخچه کتلی شئ، لاندې چې راشئ دلته بیا دغه برخه کې ټول نور معلومات تاسو کتلی شئ د دغه ټوکن اړونده. دلته راځو، دلته بیا تاسو په دغه برخه کې بیا د سولانا مارکیټ کتلی شئ. مارکیټ کې سنټرلایز اکسچینجونه په څومره سنټرلایز اکسچینجونو کې دا لیست شوي ده، دلته په څومره ډیسنټرلایز اکسچینجونو کې دغه لیست شوي ده. سپاټ برخه کې څومره خلک په ټریډ باندې بوخت دي، په پرفیچوال یا فیوچر برخه کې څومره شامل خلک ټریډ کوي، د ټول دلته کتلی شئ. او د ټولو زیات کوینونه یا څومره ټریډینګ په دغه باندې موجود دی، هغه په باینانس کې دی، بیا په بای بیټ کې دی، کوین بیس کې دی، اف بیټ، اوکو ایکس، داسې نور ټول دلته داسې تاسو سکرول کوئ، دلته های لو دا ټول تاسو کتلی شئ څومره تغیرات پکې راغلي دي. دغه برخه کې د سولانا ځینې نیوز یا خبرونه چې په دغه باندې راځي هغه تاسو کتلی شئ. دا د یو کوین په اړه تاسو ټول معلومات دلته کتلی شئ په سولانا بلاک چین باندې چې کوم ترسره شوي دي. نور برخې فکر کوم دومره مهم نه دي، خو دلته تاسو کولی شئ په دغه برخه کې لاګ ان شئ، تاسو بعضې نیوز معلومات سیو کولی شئ، تاسو ټول ډیټیل ته ثبتېږي، په دې کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ. راځم بل ویب سایټ تاسو در پیژنم. د دې نه وروسته چې بل ویب سایټ موږ لرو هغه کوین ګلاس په نوم دی. کوین ګلاس هم د مهمو ویب سایټونو څخه دی چې په دې کې موږ بعضې د کوینونو اړوند ډېر مهم یا د مارکیټ سټیټمنټ ځینې نور مهم موضوعات کتلی شئ. د هغو معلومات له جملې څخه په دغه ځای کې مارکیټ برخه ده. مارکیټ برخه کې خورا ډېر معلومات دلته شامل دي چې د هغو څخه ځینې مهمې تاسو در پیژنم. اکسچینجونه تاسو کتلی شئ، اوپن انټرست کتلی شئ چې د ټریډرانو تمایل یا تمه یا لیوالتیا کوم برخې ته ده، په کوم اکسچینجونو کې زیات ټریډران مصروف دي چې اوس ټریډ کوي، په کوم کوین کې کوي، سولانا، ایتریم، بیټ کوین، ټول دلته تاسو کتلی شئ. په کوم برخه کې خلک اوس پوزیشن نیول دي، په لانګ کې دي، شرټ کې دي، او انالیسیس برخې ټول دلته تاسو ډېر معلومات کتلی شئ. فنډینګ ته چې راشئ، فنډینګ ریټ په دلته کتلی شئ چې دغه برخه کې تاسو بیا کولی شئ چې اوس مهال فنډینګ ریټ په کومه خوا روان دی، یعنی په مارکیټ کې لانګ پوزیشنونه زیات دي یا شرټ زیات دي. که چېرته د فنډینګ ریټ منفي و دغه برخه کې یا دلته منفي و، په دې مطلب چې زیاتره کسانو شارټ پوزیشنونه نیول دي. که چېرته مثبت و نو په دې مطلب چې ټولو کسانو د اوس لپاره لانګ پوزیشنونه نیول دي. فنډینګ ریټ چې دی خاص د فیوچر موضوع ده، په فیوچر کې ترسره کېږي. دا د دې لپاره ده چې د فیوچر او سپاټ ترمنځ د کوینونو تعادل د قیمتونو تعادل وساتل شي او د لیکویډیټي مخه ونیول شي، همدارنګه د عرضه او تقاضا ترمنځ یو تعادل موجود وي. دغه برخې چې دي د فنډینګ ریټ پورې اړه لري. نو چې دا اوس مثبت ده، په دې مطلب چې زیاتره کسانو په مارکیټ کې لانګ پوزیشنونه نیول دي، هغو ته زړه ښه کړی دی. د فنډینګ ریټ چې د یو جدا موضوع ده. دلته بعضې چې کله تاسو فیوچر برخه کې ټریډ نیسئ، کله کله تاسو ته فیس درکول کېږي، کله کله تاسو نه ګرځول کېږي. دا چې څنګه ولې داسې کېږي، دغه یو اوږد بحث دی. په دغه باندې موږ یو جلا کلاس لرو چې راتلونکو درسونو کې به تاسو ته په تفصیل باندې دغه ویل شي. دغه نه وروسته موږ بیا لیکویډیشن لرو. لیکویډیشن چې په مارکیټ کې څومره ټریډرانو ضرر کړی دی، د اوس لپاره په تېرو ساعتونو کې څومره کړی دی. په تېر یو ساعت کې زه به دا دلته راوړم څلورو ساعتونو ته چې لږ ښکاره معلوم شي. په یو ساعت کې کتلی شئ 4 ساعتونو، 12 او 4 ساعتونو کې تاسو لیکویډیشن کتلی شئ. په تېر 4 ساعتونو کې په بي ټي سي کې 4.20 میلیونه ډالر ضرر ټریډرانو کړی دی، چې پکې 3.4 لانګ دي او 458 زره لکه ډالره شرط پوزیشنان د لیکوډ شوي دي. بیا ایتریم کتلی شئ، همدغسې نور کوینونه، سولانا د ایکس ار پي د بعضې نور کوینونه تاسو دلته کتلی شئ چې هغو څومره ضرر کړی دی، څومره لانګ، څومره شرط. دلته بیا تاسو بیا هغه خلاصه معلومات کتلی شئ چې په یو ساعت کې څومره ضرر راغلی دی، لیکویډیټي راغلې ده. همدارنګه په تېرو 4 ساعتونو کې څومره ده، په 12 ساعتونو کې څومره ده، دلته د هغه کتل کېږي. دلته بیا ټوټل په 4 ساعتونو کې درته ښایي چې په تېرو 4 ساعتونو کې ټوټل ټریډرانو 803 میلیونه ډالره ضرر کړی دی. او همدارنګه دلته بیا معلومات کتلی شئ چې په تېرو 4 ساعتونو کې 2,03,015 ټریډران لیکویډ شوي دي. د دوی څخه چې دی ټوټل ټول ټریډرانو ضرر تر اوسه پورې چې دی، یا دوی سټپلزونه ویل شوي دي یا دوی لیکویډ شوي دي په بشپړه توګه، هغه 9,99,000 ټریډران دي، چې دا دقیقه مقصد په دې کې تغیرات راځي، یعنې چې څومره وخت باندې تېرېږي ډېر ډاټا معلومات ترې منفي کېږي. او یو ټریډر چې تر ټولو ډېر ضرر کړی دی، هغه د په سنګل ټریډ چې په باینانس کې نیولی دی، په بیټ کوین باندې، بیټ کوین، بي ټي سي، یو اس ډي سي باندې، چې 15 میلیونه ډالره ضرر توان ده په دغه ټریډ کې کړی دی. هغه تاسو معلومات کتلی شئ. چې لاندې راشئ، دلته بیا په کوم اکسچینج کې ډېر ضرر راغلی دی. په باینانس کې تر ټولو ډېر دی، ورپسې بای بیټ کې دی، اوکې ایکس کې دی، ګیټ آی او کې دی. همدارنګه دلته بیا تاسو کولی شئ چې اوس مهال د لایف ټایم یعنې ریل ټایم کې تاسو کتلی شئ د ټریډرانو لیکویډیشن یا ضرر. دلته بیا راځو، دلته بیا تاسو ته لیکویډیشن میپ راځي.
بل لیکویډیشن دا یو ډول نفت ورکړی دی چې دلته به تاسو نور معلومات کتلی شئ. دلته به تاسو ته ښایي چې دغه بیټ کوین کې څومره ضرر راغلی دی، په کومو قیمتونو کې راغلی، په 90,000 کې څومره لیکویډیشن راغلی. دلته تاسو کتلی شئ دغسې چې پورته ځئ دغه قیمتونو کې تغیرات درته ښایي. او دلته بیا دغه برخه کې لیوریج ده، دلته شارټ برخه او دلته لانګ، یعنې په شارټ برخه کې څومره، په 10 لیوریج کې څومره کسان لیوریج برخه ده، یعنې په 10 لیوریج کې څومره ضرر راغلی ده، په 25 لیوریج کې، 50 لیوریج کې او 100 لیوریج کې. دا ټول تاسو دلته کتلی شئ چې تقریبا زیات ضرر چې دی ټریډرانو په 100 لیوریج کې کړی دی. همداسې او شارټ برخه کې دلته هم تاسو کتلی شئ خپل لیوریج او څومره ضرر راغلی دی. دا چې تاسو موس ورباندې وړئ خپل درته ښایي. موبایل کې هم کتلی شو، که چېرې تاسو کمپیوټر کې ګورئ دا به ستاسو لپاره تر ټولو غوره وي. او دا نور لاندې بیا معلومات دي. د هغې نه وروسته چې په لیکویډیشن کې موږ یو بل میف لرو چې زیات استفاده کېږي، لیکویډیشن هیټ ماف دی. دغه ماف کې بیا موږ ته راښایي چې په کومه برخه کې لیکویډیټي زیاته اخیستل شوې ده یا کومه برخه کې زیاته لیکویډیټي موجوده ده. د اوس لپاره چې دا لاندې برخو کې ډېره لیکویډیټي موجوده ده، چې د بیټ کوین په اووه ډالره کې تقریبا 3 میلیونه لیکویډیټي موجوده ده. که چېرته د بیټ کوین قیمت 3,000 یا دلته وبخښئ 6,000 دی، 6,000 ته راښکته کېږي نو 3 میلیونه ډالران به دلته تاوان وکړي. لاندې چې راځئ په دغه برخه کې 6,000 ده چې 4,000 ته راښکته کېږي. پورته خوا یې داسې کتلی شئ پورته خوا کمه ده، یعنې 50 میلیونه دلته موجوده ده. تاسو به دلته خپله کتلی شئ. او کله چې بیټ کوین 1,000 ته رسېږي قیمت یې، خو دغه د اس ام سی برخه ده، اس ام سی پورې اړه لري. په اس ام سی کې تاسو بیا د لیکویډیشن کنسپټونه وایي، په هغې کې به تاسو تدریس کېږي، نو په هغې کې تاسو بیا معلومات کېږي. او بله خبره په دې کې مهمه دغه ده چې وروسته بیا درسونو کې هم تاسو ته ویل کېږي چې په مارکیټ کې کوم طرف ته لیکویډیټي زیاته وي، اکثر وخت مارکیټ هغه خوا ته ځي، یعنې لاندې خوا ته لیکویډیټي ډېره موجوده ده، کېدای شي د بیټ کوین قیمت لاندې وغورځېږي. نو راځو مخکې نورو معلوماتو ته. دلته بعضې نور ډاټا معلومات تاسو کتلی شئ، همدارنګه نور بعضې شیان چې دومره موږ خاص کار اوس ورسره نه لرو. په راتلونکي درسونو کې به تاسو ته انشاءالله ځینې موضوعات نور هم تدریس شي. د اوس لپاره دا سایټ راځو بل ټریډینګ ویب سایټ دی. ټریډینګ وی هغه ویب سایټ دی چې په دې کې د ټول مارکیټونو اکثره ډاټا موجوده ده، تاسو کتلی شئ. هغه د کندلونو په شکل 13 ډاټا ده، که چېرته تاسو ضرورت لرئ چې په یو کوین باندې تحلیل ترسره کړئ ټول دلته کتلی شئ. دلته چې راشئ مارکیټ برخه ته، په مارکیټ کې تاسو سټاک، فورکس، کریپټو، موږ کار چې دی صرف د کریپټو سره دی، د ټولو مارکیټونو معلومات کتلی شئ حتی تر فیوچر پورې. دلته چې لاندې بیا تاسو راشئ دغه برخه کې فول چارت دی. فول چارت چې کله کلیک کړئ دلته بیا تاسو د دغه کوینونو اړوند ټوله 13 ډاټا کتلی شئ چې په دغه کوین کې څومره وخت کې تغیرات راغلي دي، په مارکیټ کې په څومره وخت کې، په 4 ساعتونو کې، یو ورځ کې، هغه تاسو کتلی شئ. ټریډینګ ویب چې دی غټ ویب سایټ دی، په دغه کې موږ خاص ډېر کار لرو ځکه دغه د تحلیل برخې پورې اړه لري. په دې کې موږ تحلیل ترسره کوو. دا چې څنګه تحلیل کولی شو دغه برخې ډېرې مهمې دي. دغه باندې موږ یو جلا کورس لرو، مکمل موضوعات به تاسو ته دغه ټریډینګ ویو در پېژندل کېږي یو دا ټولې اپشن یې موږ وایو. او په ټریډینګ ویو کې موږ ډېر کار لرو، یو جدا کلاس په دغه باندې لرو. صرف د اوس لپاره دومره زده کړئ چې مقصد په ټریډینګ ویو کې موږ د یو کوین مکمله ډاټا 13 ډاټا چې دغه کې څومره پیښې راغلي دي، څومره قیمتونو کې تغیرات راغلي دي، ټول موږ دلته کتلی شو. په هغه باندې خپل تحلیل ترسره کولی شو. راځم مخکې درسونو ته. بل موږ د فورکس فاکټري په نوم ویب سایټ لرو. دغه ویب سایټ کې خاصتا اقتصادي خبرونه خپرېږي، هغه اقتصادي خبرونه چې د هیوادونو لخوا بعضې مهمې ډاټاوې اعلانېږي، که هغه د جي ډي پي ده، سی پي آی ده، پي پي آی ده، همدغسې انټرسټ ریټونه دي، اورلی ایوریج انکم دی، ساتواره انکم، داسې نور لرو. په دغه برخه کې د فورکس معلومات تر خپرېږي، خو موږ دلته د کلنډر په بحث کې یو برخه لرو. کلنډر کې چې په تاریخي یعنې تاریخ په نیټې په دقیق پام کې نیولو سره بعضې ډاټاوې اعلانېږي. خو دې کې موږ یو بله برخه لرو. دغه کونج کې تاسو ته ښکاري کریپټو کلنډر، چې موږ کار خاص د دغه برخې سره دی. هغه کسان چې کریپټو کې کار کوي د هغوی باید دغه معلومات چې کوم دي هغه په نظر کې ونیسي. چې دا ولې نه سکرول کېږي؟ په هر حال دغه برخه کې کریپټو کلنډر ښکاري. دا چې کله کلیک کړئ په دغه برخه کې صرف او صرف هغه خبرونه خپرېږي چې دوی په کریپټو باندې اثر لري. دا هغه اقتصادي خبرونه دي چې دوی مستقیم یا په غیر مستقیمه توګه په کریپټو باندې د اثر درلودلی شي. په دې کې موږ 3 ډوله خبرونه لرو چې یو لو امپیکټ دي، یعنې په مارکیټ باندې کم تاثیر ګذاره دي، کم تاثیر لري. او ځینې چې دي بیا میډیم
امفیکټ لري، یعنی په مارکیټ باندې منځنۍ توګه لږ تاثیر درلودلی شي، او کوم چې په سره رنګ کې دي، په زرغون وبخښئ په سور رنګ کې دا په مارکیټ باندې های امفیکټ دی، یعنی ډېر تاثیر درلودلی شي. په ژیړ رنګ کې کم تاثیر لري، او په نارنجي رنګ کې میډیم امفیکټ لري، یعنی یو څه نه څه تاثیر لري. او کوم چې په سور رنګ کې دي دغه بیا تر ټولو په مارکیټ باندې ډېر تاثیر لرلی شي او ډېر مهم دي. نو دلته دا چې دغه خبرونه څنګه تاثیر لري په مارکیټ باندې، څنګه تحلیلولی شو، څنګه ورته دلته پلان نیولی شو چې مارکیټ کې موږ باید څه وکړو چې دا خبرونه راځي، یا څنګه مو معلوم کړو چې دا خبر مثبت یا منفي دی، یا سی پی آی څه ته ویل کېږي، همدا قسم جي ډي پي څه ته ویل کېږي، پی پی آی څه ته ویل کېږي. دا ټول معلومات درته په فنډامنټل انالیسس برخه کې راځي، چې هغه برخه کې تاسو ته بیا ټول تدریسیږي، یو په یو تاسو ته تدریسیږي. د دې تاریخ تاسو کتلی شئ، په دغه تاریخ د معلومات راځي، دلته نیټه او دی په همغه ورځ وخت دی، تاسو بیا کتلی شئ. دغه ویب سایټ کې دغه معلومات خپرېږي. راځو بل ویب سایټ تاسو در پیژنمه. بل مهمترین ویب سایټ چې موږ لرو هغه د کوین مارکیټ کال په نوم دی. کوین مارکیټ کال چې دا په دغه فورکس فاکټ کې یا کریپټو کراب کې اقتصادي خبرونه خپرېږي. په دغه ویب سایټ کې زیاتره ټکنالوژي خبرونه راځي. ټکنالوژي هغه خبرونه چې اوس مهال په مارکیټ کې راځي، زیاتره وخت د کریپټو له ډګره وي. کریپټو کوینونو کې بعضې اپډیټونه راځي، تغیرات راځي، نوی کوین لیست کېږي، بل ډي لیست کېږي، کوین ټوکن انلاک کېږي، یا نور داسې مهم خبرونه چې راځي. که تاسو چېرته یو کوین په اړه معلومات غواړئ، کېدای شي تاسو پسې ستړي شئ، خو دلته چې راځي تاسو بیا ډېر معلومات لیدلی شي. بعضې ټرینډ موضوعات چې اوس مهال په مارکیټ کې تر ټولو زیات ټرینډ دي، خلکو توجه یې جذب کړې ده، لکه سولانه برخه ده، نورې دغه برخو باندې مهم معلومات تاسو کتلی شئ. او دلته بیا تاسو ته نور ډېر معلومات راځي چې دغه کوینونه ځینې مقصد لیست کېږي، ډي لیست کېږي. اوس دلته وایي چې دغه یو کوین دی لیست کېږي په دغه صرافۍ کې. کوین دلته تاسو ته دغه ټوکن نوم ښایي، دلته چې جي هوم چې شي په نوم دی، گو هوم په نوم دی فکر کوم. او دلته وایي چې فروپی درته ښایي، او سورس برخه چې کلیک واخلئ، دغه کوین د کوم ځای نه خبر اخیستل شوی دی، دا فیک دی ریل دی، آیا خبر باندې موږ څومره باور کولی شو، هغه ټول معلومات دلته تاسو بیا کتلی شئ. ګورئ دغه د خپله دغه بي ټي سي کوم صرافي چې دغه خپل ټیک مار لري، رسمي اکاونټ دی، دغه خبر خپور کړئ چې موږ دغه کوین غواړو لیست کړو په کوم تاریخ باندې. دلته تاسو ته ټول تاریخونه، وخت، هر څه ښایي چې ټریډینګ په دا وخت ډیپوزیټ سټ کېږي، دلته بیا ټریډینګ پیل کېږي، ټول معلومات کتلی شئ. نو د دغه ویب سایټ یوه ګټه دغه ده که چېرته په دغه کې ځینې کوینونه اوس داسې یو کوین راشي چې هغه په ټیټو صرافیانو کې لیست شوی دی، موږ داسې کوین ووینو چې غټه صرافي راځي د دغه لیستینګ کېدو اعلان وکړي. یعنی یو صرافي ووایي چې زه دغه کوین لیست کوم، لکه باینانس، بایبیر، داسې غټه صرافیان، دغه کوین قیمت حتما ورسره لوړېدلی شي، قیمت یې لوړېږي. او دلته بیا ځینې مهم ټوکن چې د کوم کوین راځي هغه انلاک کېږي. مقصد دلته تاسو ته وایي چې د دغه کوین قیمت چې دی وبښئ دومره کوینونه 1.6 میلیونه کوینونه په دغه نیټه باندې ټوکن یې انلاک کېږي، سټیک نه وځي، چې دا په مارکیټ باندې تاثیر درلودلی شي. دې سره قیمت اکثره وخت ټیټېدلی شي. چې په سپلای کې څومره تغیرات راځي، 15.8 مثالونه یې سپلای لوړېږي، چې کومه سپلای لوړه شوه نو حتما په قیمت باندې تاثیر درلودلی شي، قیمت یې لوړېږي. دا چې دا خبر ریل دی فیک دی، دلته تاسو بیا ټول برخې کتلی شئ، د خلکو ووټ رای څومره ورکول شوي دي هغه کتلی شئ. نور اپګریډ معلومات د بعضو ایکسچینجونو اړوند تاسو کتلی شئ. په دغه برخه کې که چېرته تاسو خپله کار وکئ انشاءالله ډېر معلومات کتلی شئ. قسم زیاتره په انګلیسي دي، خو بیا هم تاسو که چېرته هڅه وکئ ډېر معلومات په دغه ویب سایټ کې تاسو روزانه کتلی شئ. دلته لومړی پیج، دوهم پیج کې، دریم پیج کې تاسو ټول نوي معلومات کتلی شئ چې هر ورځ د دغه ویب سایټ نه تاسو استفاده کولی شئ. راځم بل ویب سایټ تاسو در پیژنم چې بل ویب سایټ موږ سره د کوین کوډکس په نوم دی. کوین کوډکس هم له ډېر مهمو ویب سایټونو څخه ده چې په دغه کې موږ دلته د کریپټو فورکس سټاک ورلډ ډېر معلومات خپرېږي، یعنی اوس خبرونه دي. په دغه برخه کې پورته د مارکیټ د ډیټیلز معلومات یا سټیټمنټ، او دلته چې راشو دغه برخه کې بیا ځینې مهم د کریپټو اړوند معلومات، مکمل کریپټو کوینونه دي، مارکیټ اوورویو ده، ټاپ گینر ټاپ لوزر کوینونه چې په مارکیټ کې اوس مهال په تېرو ساعتونو کې کوم کوینونه زیات ټرینډ دي یا زیات اف تللي دي، زیات ډاون تللي دي، یا ټاپ گینر کوم دي. ټاپ گینر هغه کوم ته ویل کېږي چې قیمت یې پورته روان وي یا ډېر لوړ شوی وي. ټاپ لوزر هغه ته ویل کېږي چې قیمت یې په تېرو ساعتونو کې ډېر ټیټ شوي. دلته یو ساعت کې کتلی شئ، 4 ساعته، 7 ورځې په کوم وخت کې تاسو ګوره ټایم فریم خپل ورته انتخابوئ. اوس په دغه کې د دغه یو کوین چې دی فارټ کوین په نوم، فارټ کوین چې دی په تېرو 4 ساعتونو کې 15.1 سلنه پورته شوی دی.
ډیټیل په نوم کوین دی دومره پورته شوی دی او ټاپ لوزر کې د بیره په نوم کوین دی چې قیمت یې 7.6 سلنه راټیټ شوی دی چې 3.9 تر ټولو ډېر راټیټ شوی دی تر اوسه پورې او دغه بیا نور معلومات تاسو کتلی شئ او دلته بیا تاسو ځینې نور معلومات کتلی شئ لکه انډر ویلیوډ هغه کوینونه چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې یا هم په نږدې وختونو کې دوی قیمت ډېر له حده زیات پورته شوی دی له حده زیات راټیټ شوی دی هغه تاسو کتلی شئ البته باید یادونه وکړم اوس په مارکیټ کې ځینې نوي میم کوینونه راځي چې هغو قیمتونه نهایت په څو سوه زره فیصده سلنه پورته شوي وي موږ هغه کوینونو باندې خبر نه کوو دلته د مارکیټ مهم میم کوینونه البته الټ کوینونه یا د غټ مارکیټ کیپ کوینونه دلته ګورو چې کوم تغیرات په دوی کې راغلی وي هغه موږ دلته په اسانۍ سره کتلی شو نو دلته د ماسک په نوم کوین دی چې تر اوسه پورې دلته تاسو کتلی شئ قیمت یې دومره پورته شوی دی یا هم په دغه باندې لانګ او شارټ څومره هغه راغلي دغه معلومات ټول تاسو دلته بیا کتلی شئ په دغه کې بعضې نور د فورکس کرپټو فورکس سټاک مارکیټونو معلومات کتلی شئ ایکسچینجونه کتلی شئ ټوکن سیلز نیوز یا خبرونه بعضې نور ټولز دي چې د اوس لپاره ځینې دومره مهم نه دي زه مخکې نور ویبسایټونه غواړم تاسو ته بل ویبسایټ موږ د ګلاس نوټ په نوم لرو قسم په دې کې ښه ویبسایټ دی خو په دې کې چې دي بعضې شیان دلته ګلاس نوټ سټوډیو په نوم چې د مارکیټ سټیټمنټ ډېر مهم معلومات موږ کتلی شو خو بیا هم دې کې زیاتره چې د فیډ دي قسم مخکې زیاتره پکې فري وو اوس مهال دوی اکثره دا فیډ کړي دي تاسو به لاګین کېږئ باید هغه ویبسایټ کې اپګریډ وکړئ خو خیر اوس لپاره دومره اړین وي تاسو مکمل معلومات یا تشریح کوم ځکه چې اکثره معلومات یې پیډ دي مهم معلومات یې ځم بل ویبسایټ به تاسو درو پېژنم چې هغه د کوین ګیکو په نوم دی وروستی ویبسایټ کیدای شي راتلونکي کې موږ نور ویبسایټونه هم ولرو د مهم چې کوم راځي بیا به تاسو ته په راتلونکي درسونو کې بیا هم در پېژنم دغه ویبسایټ هم د کټ مټ داسې دی لکه کوین مارکیټ کیف همغه ډول خو دې کې چې دلته ټوټل کوینونه ښودل کېږي مطلب دا هغه مهم کوینونه دي چې زیاتره یې الټس کوینونه دي د مارکیټ مهم کوینونه دي د مارکیټ کیپونه زیات دي خو هغه نوي جعلي کوینونه چې مارکیټ ته زیاتره راځي لکه میم کوینونه شیټ کوینونه چې نوي لیست کېږي یا د باور وړ نوي پروژې قوي نه وي نو هغه چې دي دلته دومره زیات نه ښودل کېږي نور د همغه اړونده معلومات لکه څه ډول چې تاسو په کوین مارکیټ کیپ کې درلودل د ټریډینګ مکمل څومره مارکیټ کیپ موجود دی ټرنډ کوینونه کوم دي سلیسټ ویډیو څومره د مارکیټ ټاف ګینر کوینونه کوم دي دا نور لاندې به تاسو خپل معلومات کتلی شئ هماغه د کوین مارکیټ کیپ په شان دی موضوعات دلته هم دي نو در دغه ځای پورې دغه پلیټفارمونو پېژندنه وه چې کوین مارکیټ کیپ اړوند تاسو در وپېژندل نو دغه تاسو بیا کتلی شئ البته یوازې کوین مارکیټ کیپ نه بلکې ټول ویبسایټونه ما در وپېژندل مهم کیدای شي راتلونکي کې موږ نور هم ولرو که کوم نوي راځي یا دغه اړونده ښه ډاټا لري موږ به تاسو ته پېژنو پاتې شو یو ټریډینګ ویو دغه اړونده موږ یو مکمل کلاس لرو بل پکې کرپټو فورکس فاکټر یا کرپټو کرا برخه چې هغه کې موږ مکمل معلومات یو مکمل کلاس ور باندې لرو چې تاسو ته تدریس کېږي راځو یو کورنۍ دنده چې هغه ملګري باید دوی زموږ زده کوونکي باید اجرا کړي کلاسروم ته به راشو تاسو ته ما اساینمنټ اپلوډ کړی دی هغه په نظر کې ونیسئ او دغه به تاسو کوئ دلته زه راځم او تاسو اساینمنټ ښیم چې دغه ځای کې به تاسو خپل کورنۍ دنده اپلوډ کوئ داسې کار به وکړئ چې تاسو به مکمل معلومات راټول کړئ د دغه کوینونو اړونده ټول ویبسایټونه په هغې کې به اکاونټونه جوړ کړئ کله چې اکاونټونه جوړ کړل بیا به دلته راشئ چې ما کوم اساینمنټ تاسو ته اپلوډ کړی دی د دې سره به تاسو دلته اپلوډ کړئ دلته چې راشئ تاسو ته خپل لاندې اپلوډ برخه درکوي چې ما په واتساپ کې تاسو ته درښودلې وه تر اوسه پورې ځینو کسانو اپلوډ کړی هم د ورک یې کړی ځینو نه دی کړی خو بیا هم ټول کسان باید دلته هوم ورک ترسره کړي دا ټولو پلیټفارمونو کې به تاسو اکاونټونه جوړ کړئ ځان سره به ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې کله چې ډاونلوډ کړئ د هغو څخه سکرین شاټ واخلئ کله چې واخیستل دلته موږ سره اپلوډ کړئ او موږ به ستاسو کورنۍ دنده ګورو تاسو باید دغه ویبسایټونو کې ټول کار وکړئ هر زده کوونکی باید په دې کې د نن ورځې لپاره پوره کار وکړي ما چې څومره اپشن وپېژندئ دا ټول باید یو وارې پرې راتېر شي وګورئ چې په دې کې کوم موضوعات دي یا هم تاسو د هر پلیټفارم اړونده لنډ معلومات ځان سره په یو نوټ کې کتابچه کې ولیکئ چې دغه پلیټفارم دغه اړونده موږ ته معلومات راکوي دغه کار سرته رسوي په دې کې دا ډول معلومات ډاټا پرته ده نو دا زموږ ویډیو په دې لاشي ویډیو مو خوښه شوې وي راتلونکي درسونو لپاره تاسو حاضر اوسئ مننه